السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د ریاضي بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو په دې جلسه کې موږ اولیه او مرکب عددونه لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ اولیه او مرکبه عددونه دي. ګران زده کوونکو مخکې د دې نه چې اولیه او مرکبه عددونه ولولو د دې په جریان کې یو بل عنوان لرو چې دې ته بې نهایت وایو. بې نهایت وپېژنو بیا اولیه او مرکبه عددونو باندې راځو. بې نهایت بې نهایت څه دي؟ سمبول یې په دې شکل ده. په دې شکل هم کولی شو چې بې نهایت مونږ نمایش ورکړو. ګران زده کوونکو بې نهایت څه دي؟ دا خپله یو سمبول ده په حقیقت کې. سمبول دغه سمبول ده چې تاسو ګورئ یا دلته هم لیکمه دغسې یو سمبول چې خورا لویه ارزښتونه ښودلو لپاره کارول کیږي یا هم چنان لایتنه‌ایي یو ارزښت دی چې د هره ټاکل شوي لوی عدد څخه لوی دی. د ویش په بهیر کې لاندې اړیکې په یاد ولرئ، یعنې قوس دی، 2 3 5 19 23 29 21. همداسې ګران زده کوونکو هر څومره چې نور هم ولیکو تر اخره پورې، یعنې تر لایتنهي پورې. دا ادامه لري، دې ته لایتنهي وایي، یعنې لایتنهي خپله ډېره یو لویه او خورا ارزښت لرونکی قیمت دی. دغه بېلګې ته تاسو ځیر شئ. ګوره موږ د 2 نه شروع کړي، همداسې د 1 نه شروع کوو. عدد همداسې ادامه لري تر لایتنهي پورې، یعنې د عدد هغه سرحد چې موږ ته معلومه نه وي او د شمېرلو وړ یعنې لویه وي، هغې کې موږ کولی شو چې بې نهایت ولیکو. چې بې نهایت خپله په حقیقت کې یو سمبول ده چې په دغه سمبول باندې ښودل کېږي. اوس راځو ګرانه زده کوونکو اولیه عدد باندې. ګرانه زده کوونکو اولیه عدد هغه عدد دی چې یعنې یوازې په یو او په خپله همغه عدد باندې تقسیم شي. د مثال په ډول اولیه عدد دی لکه 2. ګرانه زده کوونکو 2 چې دي د اولیه عدد یوازینی جفت عدد دی. دا په دې معنا ګرانه زده کوونکو ښه تاسو ځیر شئ لکه 2 چې دي یوازې په یو باندې تقسیمیږي او خپله په 2 باندې تقسیمیږي، په نور عددو باندې نه تقسیمیږي. نو د دې نه داسې نتیجه اخلو چې اولیه عدد عبارت له هغه عدد څخه ده چې یوازې په یو او خپل هغه عدد باندې تقسیم شي. همدارنګه بله 2 چې دي یوازینی جفت عدد دي، سوالیه دي. نو ټول اولیه عدد چې دي طاقه دي لکه 5 څه ده؟ یو اولیه عدد دی چې طاقه دي چې په یو تقسیمیږي، په 5 هم مکمله تقسیمیږي. همدارنګه 3 هم وګورئ طاقه عدد دی چې دا هم په یو تقسیمیږي هم په 3 باندې. همدارنګه که بل طاقه هغه اولیه عدد وګورو لکه 2 هم په یو باندې تقسیمیږي هم په 2 باندې. نور ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو په دغه اولیه عددو کې یوازینی عدد چې جفته ده څه شی ده؟ 2 ده. یوازینی جفت اولیه عدد چې دي هغه 2 ده چې په یو او په 2 باندې تقسیمیږي. نور اولیه عدد چې دي ټولې طاقې دي. اوس راځو په مرکبه عدد باندې. مرکبه عدد ګرانه زده کوونکو مرکبه عدد یا عدد یو عدد ته ویل کېږي چې یو واحد څخه پرته په نورو عددو سره تقسیم وړ وي یا د هغه تقسیمونکو مجموعه د 2 عناصرو جمع وي. د بېلګې په ډول ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو لکه 4
څلور څه دي؟ یو مرکب عدد دي. د څه لپاره څلور یو مرکب عدد دي؟ دې لپاره چې څلور څه دي په یو تقسیمیږي. یو څلور څه دي په دوه تقسیمیږي. همدارنګه څلور څه دي په څلور باندې تقسیمیږي. یعنی څلور د دوه څخه په ډېر عدد یعنی په درې عدد باندې تقسیم شو، نو ځکه دې ته موږ مرکب عدد وایو. همدارنګه شپږ، ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو، شپږ په یو باندې تقسیمیږي، شپږ په دوه باندې هم پوره تقسیمیږي، شپږ په درې باندې هم پوره تقسیمیږي، همدارنګه شپږ خپله په شپږ باندې هم پوره تقسیمیږي. نو د دې لپاره دغه عدد ته موږ مرکب عدد ویلی شو. همدارنګه تاسو ښه ځیر شئ دا خو یو خانه عدد و که دوه خانه عدد موږ ولیکو لکه 12. 12 څه دي؟ ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، په یو باندې پوره تقسیم کیږي، په دوه باندې هم پوره تقسیم کیږي، همدارنګه په درې باندې هم 12 څه دي پوره تقسیمیږي، په څلور باندې هم پوره تقسیمیږي، په شپږ باندې هم پوره تقسیمیږي، همدارنګه خپله په 12 باندې هم 12 پوره تقسیمیږي. همداسې کولی شو څو نور عدد هم ولیکو چې مرکب وي. ګورئ د یو څخه ډېر شو، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، یعنې په شپږ عددو باندې تقسیمیږي. نو ځکه موږ وایو چې 12 مرکب عدد دي او عموما څه دي؟ مرکب عدد جفت عدد دي. او بل ګرانه زده کوونکو یو عدد، تاسو ښه ځیر شئ موږ اولیه او مرکب ولوستله. اوس تاسو څه شی فکر کوئ چې یو عدد په کوم کې راځي؟ په اولیه کې راځي که په مرکب کې راځي؟ ګرانه زده کوونکو یو عدد څه دي؟ یو عدد څه دي؟ نه اولیه ده او نه مرکب ده. د څه لپاره؟ د دې لپاره ګرانه زده کوونکو چې یو څه دي یوازې په یو باندې تقسیمیږي، یو څه ده یوازې په یو باندې تقسیمیږي، په بل عدد باندې نه تقسیمیږي. مونږ وویل چې اولیه عدد هغه عدد دی چې په دوه عدد تقسیم شي، چې یو عبارت یو ده او بل یې هماغه خپل عدد دی. خو مرکب د دوو څخه ډېره د عددو باندې د تقسیمېدو وړ وي، خو یو څه دي نه اولیه ده او نه مرکب، ځکه چې په یو تقسیمیږي په نور عددو باندې نه تقسیمیږي. اوس راځو ګرانه زده کوونکو موږ مرکب ولوستله، نو دا موږ ته ډېره سخته ده چې موږ پیدا کړو چې دا عدد کوم عددو باندې د تقسیمېدو وړ ده، یعنې دا مرکب عدد کوم عددو باندې د تقسیم وړ ده. د دې اسانه طریقه کوم یو دي؟ راځئ ګرانه زده کوونکو چې اسانه طریقه یې تاسو ته وښیم. اسانه طریقه یې د مرکب عددونو تجزیه ده. د مرکبو عددونو تجزیه، یعنی څرنګه ګرانه زده کوونکو؟ ښه تاسې ځیر شئ. تجزیه معنا تقسیم یا جلا کولو، او یا د ریاضیاتو په اصطلاح کې کله چې یو مرکب عدد په شکل د اولیه ضریبي عوامل په ډول ولیکل شي دې پروسې ته تجزیه ویل کېږي. لکه ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو موږ 12 ولوستله. 12 هم یو مرکب عدد دی. د دې هغه د مرکب عدد اولیه عدد پیدا کول لږ شان ستونزمن دي. نو د دې اسانه کار چې شی کوو، لکه 12 اولیه عدد پیدا کوو، لیکو چې 12 داسې خط یو دوسو چې په دې خط کې ګورو چې 12 کومه کوچنی عدد باندې پوره د قابلیت تقسیم دي په دوه باندې. 12 په دوه تقسیم شي څو پاتې کېږي؟ شپږ. شپږ اوس په دوه تقسیمیږي او بیا هم لیکو 2. شپږ په دوه تقسیم شي څو پاتې کېږي؟ 3. یعنې شپږ په دوه تقسیم شي 3 کېږي. اوس 3 دا په دوه نه تقسیمیږي، په نور عددو باندې نه تقسیمیږي، په 3 تقسیمیږي. 3 په 3 تقسیم شي څو شو؟ یو شو، یعنې یو پاتې شو. نو داسې لیکو چې موږ 12 دي دا خو مرکب عدد دي چې دې عوامل ضربي څه ده؟ مساوي ده. 2 یعنې 2 ځلې 2 ده، 2 ضرب د 2 شي، ضرب د 3 شي، ضرب د 1 شي. نو د دې لاندې طریقه څنګه موږ لیکو؟ داسې لیکو چې 12 مساوي ده. څو دانې 2 لرو؟ یو، 2. 2 دانې 2 نه لیکو ځکه ځای هم ډېر نیسي. داسې لیکو چې 2 په توان د 2 ضرب د 3. دا موږ مرکب عدد اوس په اولیه عوامل یا عددونو باندې تجزیه شول. همدارنګه ګرانه زده کوونکو که طبیعي عدد د پیلې په توګه له یوې څخه زیاته وي، که موږ 2 یا ډېره طبیعي عددونو ذات له یو څخه لوی ولرو، موږ هغه عدد تجزیه کړو. د مثال په توګه لکه 28 ګرانې زده کوونکو ښه ځیر شئ که موږ
9 ضرب د 3 کو 9 ضرب د 3 کو څو کېږي 22 کېږي. په دې شکل باندې لیکلی شو. د دې نه علاوه په دې شکل هم لیکلی شو چې 22 مساوي ده. 3 سره 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانو زده کوونکو 9 کېږي. د 9 په ځای لیکو 3 ضرب د 3 دا 3 ښکلی لیکو ضرب د 3 یعنې مونږ 22 چې دي مساوي ده 3 په توان د 3 یعنې کله چې 3 په توان د 3 مونږ ضرب کو 22 راوځي. نو د دې لنډه طریقه په دې شکل باندې هم کولی شو چې مونږ وښیو په دې شکل باندې هم کولی شو چې مونږ وښیو. ګرانو زده کوونکو که مونږ له یوې څخه لویه طبیعي عدد په داسې ډول تجزیه کړو چې ټوله اساسات اصلي او نه تکراري عددونه دي نو ویل کېږي چې یاده شوی عدد د خپله اصلي د خپله ضرایب اصلي فکتورونو کې منحل شوي. د مثال په توګه لکه 12. ګرانو زده کوونکو مونږ 12 تجزیه کړله. 12 راووتله مساوي کېدله 4 ضرب د 3. دا په دې شکل باندې هم لیکلی شو چې 12 مساوي ده 2 په توان د 2 ضرب د 3 یعنې په هر شکل باندې لیکلی شو. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو دلته 3 هم توان لري خو د دې توان یو ده ځکه چې یو 3 مونږ لرو خو دلته 4 دي. دا 4 په دې شکل لیکلی شو چې 2 ضرب د 2 دا 2 سره ضرب شي څو کېږي 4 کېږي. نو ځکه لیکو چې 2 په توان د 2 ضرب د 3 د 3 توان یو د توان یو لیکو. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو مهربانه او بښونکي الله ته سپارم. ښه وخت.